رسول اللہ حضرت مقداد ابن اسود فرمائی رضی اللہ عنہ وی دا بیت المال گڑ چیلے بوے نو ما بسارل زما دا ډیوټي او وخت لګېدلی وه چې ماسخوتن به زه رالم یا ماښام نو ما به ګډه چیله ولشل نو د حضور پاک مطابق به مې هغه غریبانانو باندې پی تقسیم کړل او زوم یو څو ملګري او د صوفې خاوندانو هغوی به پی وڅښل او یو جام کې به مې پرېښودل رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې هغه به راغی په هغه به مې پی وڅښل و یو ځل لالم او هغه خپله ډیوټي مې وکړه پی مې ولشل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق به هغه تقسیم کړل صحابه وڅښل او زه او زما ملګري مونږ هم وڅښل او حضور پاک لم په جام کې لمونې پی پرېښودل اتفاق و چې حضور پاک رانغی ماسخوتن نه پس هم نبي علیه السلام رانغی مونږ دا سوچ وکړو چې حضور پاک خو جوړ رانغی ممکن ده چې ډوډۍ به یې خوړلې خوراک به یې کړي هغه پی مونږ وڅښل وده شو چې وده شو دغه دی چې لږ ساعت پس د دواړو جهانو مبارک سردار راغی و د حضور پاک یې وجیبه طریقه وه چې به داسې کوټې ته ننوتېده چې خلک پکې وده دي نو څوک به یې تنګول او ویښول نه په قلار به یې دروازه کونه وکړه که څوک ودي چې هغه ویښ نه شي دا قانون او قاعده تاسو هم په ذهن کې واچوئ بعضې خلک چې کور ته راشي لورې ځای نه چغې جوړې کړي او ماشومان هم د خوبه راپاڅي یو خلک هم د خوبه راپاڅي دا به نه کوي یو سلام اچوه رپورټ یې غوندې که څوک ویښي جواب به درکړي او کودي دته هم خپل کټ ته د اوږده شي نو چې راغی ویښلې غوندې دروازه کولاو مونږ ودو نو مونږ یې ویښ نه کړو چې دروازه یې کولاو کړه نیغ ورغې هغه بیا چې مونږ کوم ځای به وله حضور پاک له کېښودل هلته ورغې د هغه کټ دغه نه یې سر اوچت کړ خو به یې مونږ سپین بلې کټوی نه یې سر اوچت کړه هغه هم تشه وه بلې نه یې اوچت کړه هغه هم تشه وه بلې نه یې اوچت کړه هغه هم تشه وه حضرت مقداد وایي ما ځان د تس ته اوږده کړ ځکه وشرمېدم چې رسول الله مبارک اوس فرمایي چې تاسو ما له پی پرېښلي دي هم تاسو څکلي دي و یو یو لوښې په قلار قلار وکته او سر یې پې په قلار کېښود چې مونږ د خوبه پانه سو و چې ټول یې وکتل زده شو نو څه وایي یا الله چې ما له څوک پی راکړي تم والا ورکه چې ما څوک سیراب کړي نو الله تیم سیراب کا دا لفظ یې ووایي اللهم اسقي من يسقينا خدایا چې څوک ما له پی راکړي او ما سیراب کړي الله تیم سیراب کا ورسول دې دوا ته وسو داسې ویلی شو چې الله ما له پی راکړي لیکن دی نوې سبب یې ورسره یاد چې څوک راله پی راکړي څوک راله پی پول وشي نو خدای هم سیراب کا ګوره دې ټکي ته وایي به چې دا خبره مې واورېده وایي به چې د حضور پاک دعا ده او قبوله ده بس په منډه مې څادر ځان نه وغورځاو او ورلمه هغه ګډو چیلوله او یو چیلی باندې مې لاس کېښو ما لشلې وه کوټې پی پکې نو ټولې مې لشلې وې خو چې لاس مې پې کېښو نو خدای پکې پی پیدا کړل هغه مې ولشله جام مې چې ډک کړو حضور پاک له مې راوړل ویې څښل نو داسې به نه کوئ سبب به خپل استعمالی رسول الله مبارک د مکې کافرانو ته دعوت ورکړی دی پیغمبر ورغلی دی لري دې له خدای نه دی رالېږلی چې ته دواګانې کوه په دواګانو به دا خلک مسلمانېږي دې له خدای نه دی رالېږلی چې ته وظیفې کوه په وظیفو به دا خلک مسلمانېږي څه دی رالېږلی دی یا ایها الرسول بلغ څنګه دی الیهم ما انزل الیهم ما انزل الیک من ربهم چې کوم قرآن تا ته الله لېږلی دی خلکو ته ورسوه بلغ ما انزل الیک من ربهم دې له راغلی او دې له الله رالېږلی دی حضور پاک صفت یې مخکې ذکر شوی دی ابراهیم علیه السلام کړی دی يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دين راغلي چې خلقو ته قرآن وښایي خلقو ته حکمت وښایي خلقو ته دین وښایي خلقو ته شریعت وښایي دې له نه چې ته راځه او بس دا کار مه کوه او صرف دوا کوه دا کار مه کوه او صرف وظایف کوه نه چې کومې ډیوټي د هغې کړې ده او دوا یې مو سره کړې ده چې کومې ډیوټي د هغه دعوت یې ورکړې دی دوا یې
پورا کړی دا او ورسره وظیفه ویلې ده او صحابو ته ویلي دي چې دا به وایې په دې ګناه رجیږي سار به استغفار وایې دا وظیفه شوه زه د سلو کرتو نه زیات وظیفه استغفار وایم او سار چې پاسه نو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وایې د شیطانانو د پیریانو نه خدای ساتي دا کولې دی وځي دا کوا خو خپل اسباب به استعماله وعده نه کوم مال د خدای زوی راکې دا څه دی وظیفه به کې او دم به استعماله خو خپل سبب به استعماله کړه بل شرک په پیدا درکې خدای پاک داسې خدای درکول شي داسې باندې کې ګډه بواله بیا الله نه سوال وکړي خدای دا مې واغښتا مال دې پیرا کا نو بیا خدای پاک پکې برکت دې نو غریب کې تنخواه والے دا نه چې پات کې کېنه خدای مال راکوا او بیا الله نه سوال کوي چې خدای په دې کې برکت واچو نو رسول الله مبارک دعاګانې کړې امت دپاره په خدای قسم دعاګانې امت ته کړې او چې کله تنګ شوي دي خیران کړې ده ابو جهل او عتبه او شیبه او ولید او عقبه بن ابي معيط ته بیا خیران کړی چې کله تنګ شوي دا ټول څیزونه په شریعت کې شته نو خو دې سره په اسباب یو ځای کوي دا به نه وي چې لکه بس بیا خو کور کېنه بس دوا کوو غنم به راوړېږي او دا بس بیا کور کېنه او بس دوا کوو دا کافران به ټول مردارېږي او بس جهاد ته رساجت دی د کافرو په مقابله کې جهاد کې نه 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 الله وی وجاهدوهم حق جهادهم قرآن کې پیغمبر مبارک تللی دی او په احد کې جهاد د کافرانو سره کړی دی او دویم کړی دی چې خدایا دمرهم دا برباد کړي او په بدر کې رسول الله مبارک کافرانو سره جهاد کړی دی او ټول شپه په دعا دی را کړی دا نو په خبره به ان شاء الله تاسو پوه شئ چې دعا خدای قبلې او تبع خپل اسباب استعماله د اسباب مکلف او خپل اسباب به اختیاره وعده وکړي الله ما دا اوسو باقي بچي ستا پلاس کړي او بیا صحتمند بچي ستا پلاس کړي چې بیماران راځي الله ډاکټر لداړ علاج مې وکړ او د ډاکټر پلاس کې شفا نه رستا پلاس کړه الله په دې کې شفا تواچو الله دې مولانا صاحب لداړ دم را باندې واچو او نه مې دې جوړول شي نه دم جوړول شي الله په دې دم کې شفا تواچو بل اسباب استعمال او بیا نتیجه وکړه الله ته پریرا نتیجه ستا پلاس کې نه نتیجه د الله پلاس کې نتیجه به الله برابر ہے ما دا وسو چې ما وکړو باقي خدای نتیجه ستا پلاس کې ده جوړول ستا پلاس کې دي بچي ورکول ستا پلاس کې دي دا بیماری ختمول ستا پلاس کې دي او د دشمن ختمول ستا پلاس کې دي زبد دې مکلف امتامات دا ویلي چې خپل لاس او سترګې او خپل استعمال کا زاغه استعمالو ما خدای حج راولېږي او داخله نه کې خدای په ما حج کې خدای ما باندې عمره وکي او پیسې را سره ډېرې دي او کټ کې پروت داخله نه کې نه دا څه خدای تعالی مټه نه لسي چې بیت الله لدی پروت کوم شي خدای نه کوي دا وسو کې داخله وکي د حج پیسې براول او بیا ود الله نه سوال وکي چې خدای ما خو داخله او خدای نه قسم زما وس نه دي ستاره پالت مې ونه وي پستر وړو نشم اصله منظوري مې را نشي اصله بیمار نشم اصله زوی پلار راته بیماران نشي نو دلته سوال وکړو الله به درس وکړي او که پیسې رسره نه نو دا سوال وکړي چې الله ما زغو اسباب استعمالوم تجارت کوم زمینداری کوم خدای مال پکې ګټه دونه پیدا کې چې زما پکې د حج او د عمرې پیسې برابر شي دا نه چې ګټ کې پروت او مال خدای پیسې برابر کړه باران د پیسو باران نه کی بس پرې ځان کوي او نه د ډالرو باران نه کی دا نشته نو زمارونو په دې به تاسو ځان پوهوئ دا ټولې خبرې چې څوک کوي دواګانو پورې خنداګانې کوي سره د کافرو سره په انډیا سلام نه کوي خو دواګانې کوه که نه نه زه په دې زه خدای په دې مکلف کړی ما چې زه به ټیکم جوړم اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا تاسو جوړ کړئ ټیکونه جوړ کړئ میزایل جوړ کړئ جهازونه جوړ کړئ او هغې سره جهاد وکړئ بیا هم پته نشته چې در باندې زور ورکېږي که ته نو بیا به دقل در الله نه سوال وکړي چې الله ما خپل اسباب استعمال کړل اوس به چې طاقت ته واچوي په خبره زما به انشاءالله پوه شوې
اسباب په استعمال کې نه الله نه بسوالو دویم دا ما یو حدیث درته وي بل ما خو دوا نه قبول نه شو هاي دا دوا په قبل دو وایي ترمذی جلد ثانی کې راځي او په نورو کتابونو کې مشتا د دعا د قبل دو مختلفې طریقې دي یو سړی وایي دعا کوي الله وایي دې قبلو خو ما لم یستعجل چې تلوار ونکي کنه تلوار ونکي بعضې وخت به یو شی غواړم هغسې باندې وکړم په بدر کې حضور پاک د مکې د کافرانو مرګ د خدای نه وغوښتو هغسې او کله به هغه کار الله وکړي خو څه موده پس ستا خیر به پکې دی چې څه موده پس پیدا وکړي لکه په مکه کې خدای پاک خیره وکړه ابوجهل ته او عتبه او شیبه او ولید ته او هغه خدای څو کاله اوته کاله پس هغه دعا قبوله او په هغه اثر یې اوته کاله پس کاله تر پیغمبر نه زیات نیازبین خو نه او کله به سوچي کله به هغه دعا کې ستا خیر نه هغې کې به د خیر نه نو الله به دله هغه نه قبلی د هغې نه بهتر شي به په دنیا کې درکړي کله به د دعا کې خیر نه ته خو نه پوهېږې نو الله به دله د هغه دعا په برکت په دنیا کې مصیبتونو بیماری لري او کله به دله دا دعا په بل شکل کې خدای قبوله کړي اخرت کې به دله خدای وساتي حضور پاک فرمایي یو سړی وایي د قیامت پر ورځ الله به ډېر زیات نعمتونه وله ورکړي دی وایي چې خدای دونه عمل خو ما نه دی کړی دا څومره چې ما ته میله وکړي الله به فرمایي وایي دا هغه ستا دعاګانې وې تا به کولې او تا به وې نه قبلېږي تا به وې او تا به نه قبلېږي هغه دله ما ساتلې وې ډېر ورځې دپاره چې یو څه یې دله درکړم یقین کوه حضور پاک فرمایي وایي دا سړی به وایي چې یا الله چې په دنیا کې مې یو دعا هم نه وې قبوله څخه اخو لږ ساتو تېر شو چې یو مې هم نه وي قبوله او د هغې فایده دې اوس په آخرت کې را کړی وي نو څه موږ وایو چې دعا کوو نه قبلېږي دعا کوو نه قبوله ده قبوله ده دوا خو ته نه پوهېږې په خپل خیر او شر باندې عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا څنګه دی لکه وهو شر لکم تا ته یو شی ښه ښکاري به شر وي ښه به ني ته نه پوهېږې او تا ته به زه به یو مثال خپل درکړم زه یم درته نښیم نوم هم درته نه اخلم ځکه ته یې زما دې مبتدیانو ته پته ده پخوا زمانه وه ما په نعمانیه کې د فنونو کتابونه خپل بلکې د وړې دورې یو کتاب هم را سره و په هغه زمانه کې د نن نه تقریبا کم از کم څه دېرش پنځه دېرش کاله مخکنۍ خبره یو ځای کې ناست وو یو سټیج و په هغې باندې ګڼ شمېر علما هم ناست وو ډېره لویه مجمع وه ماسخوتن نه پس بیانونه یو مولانا صاحب و په دې سر یې سپین روماله چولی و ښایسته انسان و ښکلی او هغه تقریر کو زم ناست وم او نور خلک هم عالمان د ډاګې باباجي صاحب غوندې خلک او مولانا امین ګل صاحب دا موجود و په سټیج باندې هغه تقریر کو خو سړي څه ناشنا تقریر شروع ډېر اواز یې هم ښایسته و او داسې خشته دلیلونه به په هغه تقریر کې د قرآن شریف آیتونه هم پیش کول او حدیث به یې وویل د تقریر کې زه په دې زړه کې ویم خدای داسې علم خو ماله راکړي امینه ویم خدای داسې علم ماله راکړي ځکه هغه تقریر هغه کوي خو مزېدار کوي زه دویم چې خدای د دې ملا په شان علم راکړي د دې ملا په شان علم راکړي ملا صاحب تقریر خلاص کړ راغی زه ورپاسېدم ما دوی نه نه پاسما ما سره خوا کې کېنه بجی خود نه پیژندل یاره ما خو صاحب نه پیژندل ځان یې راته و خو زه پلان کې یم او ستا نه مې کافیه او شرع جامع ویلي دي ستا شاګرد دی دا مې درنه ویلي مې بیا چېرته لاړې یاره چې بس بیا د دنیا کارونه ټول ختمه مې بیا دوره وي دوره مې نه ده کړې وړه دوره هم مې نه ده کړې بس دا رانه پاتې شو اوس دې دا خبرې کې زه خدای چې هغه دوا مې قبوله نه کړي شیخ علما شاگرد خطر او شیخ ولا نو ولا دا کړی او نه لوی کړی دا یا خدای او دې خبره کې په ما خولي رواني پروردګارا چې دا کومه دوا مې وکړي دا قبول نشي یا خدای کا ته پچان کوم او غر کې ما یو سړی خطا تقریر کوي نو لازم نه لته کې دا خلق ټولې یا خدای دوا مې قبول نه کړي نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تبا یو شی ښه ګڼئ ښه به نه ډېر خلک داسې وي
زمارو بعضې خلک دي داسې ما ته خو ډېر خلک ډېره بولونه کوي دوا وکراته زما یو جینۍ خوښه ده ګناه نه ده که یو سړي خوښې وي تر مامالو او دواګانې کوي دا ښه خبره ده ډېره جنسه وظیفه مېړه ستړی شو دوا راته وکړه چې خدای پاکي وکړي دوا وکړه چې خدای پاکي وکړي موږ له دوا موږ له وظیفه ووایو ښه خبره ده بده نه ده او بیا ګیله غوندې وکړي یاره دنیا وظیفې کوم نه کېږي تا د دنیا دواګانې کوم نه قبلېږي چې دا ولې یقین په خدای وکړه داسې هم شوي دي چې حج ته هم تللی دی هلته هم دواګانې کړي نه قبلېږي زه ته نه پوهېږي دې کې د خیر نه دی تا ته خو دا شي ښه ښکاري خو دې کې د خیر نه دی بس قلال شه دې کې د خیر